بله ورځ دی چا سره ناست زور ته همغه ورارهګان دي پوښتنه باندې کوي باره دی راته و ساه یې وکښه ول مفتي صاحب په نغري کې مې اور دودان نسته عجبه ښه خبره وکړه که زما پر نغري باندې اور دودان ولاړېدلی ام به ورارهګانو پوښتنه راباندې کولی ام به اکاګانو پوښتنه راباندې کوی ام به ورونو راباندې هر چا به راباندې کولی داسې وخت راغلی دی چې په ټول پوره کال کې زما وراره پر ما پوښتنه نه ده کړې ورور مې پوښتنه نه ده راباندې کړې ولې غریب دی انسان که غریب سو بیا تعلقات ټول شکېږي دا دنیادار چې کله دنیا لري پیسې لري د دې متعلقین او احباب یې ښه ډېر وي هر څوک پوښتنه ورباندې کوي هر څوک تحفې ورته راوړي هر څوک یې یادوي لیکن که چیرې مریض وي د هغه کسان بیا ټول ستاسه مه خاړئ یو غریب به دته مرکه وکړي د ده لور به پیغلی هغه غریب به دیندار وي هغه هلک به ښه دیندار هلک وي ښه ښایسته هلک وي صحتمند هلک وي لیکن دغه وجه چې دی غریب دی پیسې نه لري دی به لانجه کوي د یو ماړه کور ته به ورځي هغه هلک به بېلارې هلک وي د اسلام او د قرآن پر خلاف به روان وي لیکن دی به شل درواغ ورته وایي حاجي صاحب داسې کور مې خوښ دی داسې اتفاق مې خوښ دی دا ستا صالح اولادونه مې خوښ دی زه دا زما لور ستا اولاد ته در کوم دغه رشته چې ورکوي هم دغه د غرض په خاطر